په بلخ ولایت کې تازه د ګرځندویو شرکتونو اتحادیې فعالیت پیل کړ. د یادې اتحادیې مسؤل وایي چې د دې اتحادیې له جوړولو څخه موخه د شرکتونو ترمنځ همغږي، د کاري فعالیتونو په پروسه کې د اسانتیاو رامنځته کول او په شمال زون کې د ویزو د بیو کنټرولول دي. اتحادیه ما از 20 نفر عضو ساخته شده، 5 نفر سطح رهبری از این است، 15 نفر هم عضو فعال از این اتحادیه هست. در زون شمال در ولایت بلخ بیشتر از 1000 شرکت که فعلا جواز فعالیت گرفتن، اکثریت هایشان که فعلا ارتباطاتی که با کنسولیا دارن، روابط قراردادهایی که دارن، فعلا فعالیت ویزا برای هموطنان عزیزمان دارن. برنامه اصلی اتحادیه است که بتانن تمام شرکت‌های سیاحتی را در مرکز بیارن تا بتانن هر کسی که از دولت افغانستان جواز گرفته بتونه به شکل درستش فعالیت بکنه و به مردم خدمت بکنه. ان شاء الله ما کوشش به این داریم که بتونیم کنترل از نرخ‌های ویزاهایی که در زون شمال افغانستان صادر میشه یک برنامه منسجم با تمام ارگان عدلی و قضایی داشته باشیم که بتونیم این نرخ ویزا را کنترل کنیم. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د دې اتحادیې جوړول یو اغیزمن ګام وباله او ویل چې د علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله او د بلخ ولایت د مشرتابه د لارښوونو پر اساس ټول سیاحتي شرکتونه باید خپل فعالیتونه د اطلاعات او کلتور وزارت تر څار لاندې ترسره کړي. د علی قدر امیرالمؤمنین شیخ الحدیث والقرآن مولوی هبت الله اخندزاده حفظه الله له طرفه د شرکتونو دغه لړۍ د اطلاعات او کلتور وزارت تر چتر لاندې راغله. مخکې تر دې د افغان تور مربوط و دغه سیاحتي شرکتونه د دوی د جوازونو اخیستل، د جوازونو تمدیدېدل او د جوازونو اړوند چارې د افغان تور محترم ریاست له طریقه پر مخ تلې. خو اوس دغه د مشرانو د لزومدید او د ثوابدید مطابق د افغانستان اسلامي امارات د اطلاعات او کلتور وزارت مربوط شوی دی. د یادونې وړ ده چې د دغه اتحادیې رئیس حامد صمیم، لومړی مرستیال ذبیح الله سفري او دویم مرستیال حکیم الله همراز معرفي او په کار یې پیل وکړ. یا د اتحادیه 21 غړي لري چې د ایران او پاکستان د ویزو صادرولو په برخه کې به هیوادوالو ته اړینې اسانتیاوې برابرې کړي.